لنډه کیسه. لیکوال محترم جهانگل زدران. مازدیګر د تل په څیر د کور د شا باغچې ته لاړم. هلته په قدم وهلو به یو عجیبه آرام او سکون راتله. د ونو بوټو سره خبرې کول، د مرغانو آوازونه او چلیدونکي نرمه سیلۍ زما د تنهایي ښه ملګري وو. ښایي درته عجیبه ښکاره شي د ونو پاڼو سره خبرې کول، خو دا رښتیا ده. مونږ کلونه وشول د یو بل سره خبرې کوو. د پولې په سر غلی روان وم چې پاینڅه مې د ګلاب ګل په ازغنه څانګه کې ونښته. کله چې مې پاینڅه د ازغیو نه خلاصوله، د ګلاب په مړاوې څېره مې پام شو. په ګلاب ورټیټ شوم، ښکل مې کړ. ورته مې وپوښتل څه شوي ګلابه، دا څېره دې ولې داسې مړاوې ده؟ هغه په ژړغوني غږ وویل نن شبنم په پستو شونډو نه یم ښکل کړی، زړه مې خفه دی او ته هم رانه داسې غلی تېرېږي. زه ورته مسکی شوم. ورته مې وویل ستا له مینې ځار که څه هم ازغنه ده، خو په ما ډېره ښه لګېږي. ښه نو ته دا راته ووایه چې اوس یوازې د شبنم له پرخې خفه یې که کومه بله خبره هم شته؟ ګلاب نور هم سره تریو شو. وی ویل د ښکلا مې څوک قدر نه کوي. زما هیله دا ده چې مرغان مې تر څنګ کیني او خوږې نغمې ووایي، خو د مالي زوی هره ورځ له ما ګل ماتوي او د ساتیرۍ په نیت یې پاڼې پاڼې کوي. ته ووایه ښکلا د احساسولو دپاره ده که د رژولو دپاره؟ ما ورته وویل زه هم داسې یو ظالم مالي پیژنم چې د ښکلا قدر نه لري. هغه تنکۍ څانګې ریبي او ګلان پاڼې پاڼې کوي. هغه خو دومره ظالم دی چې شنو لښتو باندې اور بلوي. ګلاب اخ کړل. وی ویل ظالمه، په شنو لښتو بیا چا اور بل کړی دی؟ د ګلاب سره خبرو کولو یو عجیبه احساس را کړ. اسمان ته مې وکتل. ځان سره مې وویل خدایا، کله چې یو بوټی د ښکلا او مینې په قدر پوهیږي، نو دا ځینې انسانان ولې نه پوهیږي؟ ولې دوی کله چې د ګل غوندې نجلۍ د پیدا کېدو سره سم په ځمکه کې ښخوي، زړونه یې نه ریږدي؟ ولې هغوی د ګل غوندې نجلۍ مخکې له دې چې غوټۍ شي د څانګې بېلوي او په زور یې نورو ته بدوي؟ د هغې ټول ارمانونه لکه تنکۍ شنې لښتې د رواجونو د اور خوراک کړي. د هغې ټول ارمانونه ایره شي. ربا، آیا مینه کول ګناه ده؟ آیا په مینه خندل ګناه ده؟ آیا په مینه ژوند کول ګناه ده؟ ربا، بس دا یو شکایت لرم. دنیا ته د مینې په نیت جوړه کړې، خو دلته څوک د مینې په قدر نه پوهیږي. عجیبه خلک د دې ښار دي، مینه نه پیژني. تنکي خیالونه تل پدار دي، مینه نه پیژني. تنکي خیالونه تل پدار دي، مینه نه پیژني.